د ښار ښکلا، پراختیا او ګڼې ګوڼې ختمېدو په هکله د ښاروالۍ ریاست د نویو پروژو پیل. د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري د 21,450,950 افغانۍ په لګښت سره د ښار په لومړۍ، دویمه او دریمه ناحیه کې په اساسي ډول د 1440 مترو په اوږدوالي سره د دوه طرفه سړک او د 1400 مترو اوږدوالي سره د سرپټو لښتو جوړولو چارې پیل شوې. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا د ښار پراختیا، ښکلا او ګڼه ګوڼې ختمېدو په پار په راتلونکي نږدې وختونو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې دې ته ورته ټولګټې پروژې پلي کړي. چې دا د ښار په اوله او دوهمه درېیمه ناحیه کې ده او دغه پروژه د سړکونو دی او لښتي ورسره دی. تقریبا دا د 21 میلیونو پروژه ده او دا به تقریبا په شپږو میاشتو کې انشاءالله سره ورسیږي. بل لور ته د خوست ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ ریاست د ترسره کړیو او ترسره کوونکو فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې د یاد پروژو پلي کېدو سره به یو طرف ښار سره ښکلا او پراختیا پیدا کړي او بل طرف ته به د ګڼه ګوڼې ختمېدو کې هم مثبت بدلون راولي. دا سړکونه خو چې جوړ شوي دا خو د هیوادوال دپاره ډېره اسانتیا ده، خصوصا د ښاري خلکو دپاره دا سړکونه چې جوړ شي په دې سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې منځته راشي او دې سره به ښکاري ښکلا منځته راشي. کوم کارونه چې د خوست ښاروالۍ له لورې د ښار د جوړونې په برخه کې روان دي د دې موږ مننه کوو د حکومت څخه. هر هغه پرمختګ، هغه مادي پرمختګ، معنوي پرمختګ دی چې موږ ته حکومت راوړي، موږ یې مننه کوو. د یادوله ده چې خوست ښاروالۍ مسؤلینو زیاتوله پلان لري ترڅو د روان کال تر پایه د ښاروالۍ ریاست له داخلي بودیجې څخه په ښار کې د 250 میلیونه افغانۍ په لګښت سره دې ته ورته ګڼ شمېر ټولګټې پروژې پلي کړي.